السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې د هغې اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ چې په خپل موبایل کې اپلیکیشنانو ته کوډ ولګوئ او د هغه رقم په خپل موبایل کې تصویران پټ کړئ او د هغه رقم په خپل موبایل کې تاسو ویډیوګانې پټې کړئ. د هغه رقم ملګرو یو څلورم سیټینګ ده. نو څلورم سیټینګ به هم زه تاسو ته د ویډیو په دغه ویډیو کې درښیم. نو تاسو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډیر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم انټر یور نیو پین، نو د هغه رقم تاسو خپل کوډ ورکوئ چې هر کوډ تاسو ورکوئ غواړئ چې ورکړئ، نو تاسو په هغه کوډ ورکوئ. نو ملګرو، ما کوډ ورکوئ چې 1 2 3 4، د هغه رقم دغه تاسو نیکسټ کړئ. یو وارې به بیرته تاسو بیا هغه کوډ ورکوئ چې 1 2 3 4، د هغه رقم دغه تاسو ټک مارک شا باندې کلیک ولګوئ. کله چې ملګرو تاسو ټک مارک شا باندې کلیک وکړئ، نو هغه به تاسو دغه اپلیکیشن کوم مین انټرفیس چې دا انټرفیس به دا رقم دلته دی تاسو ته خلاص کړي. نو ملګرو، اوس که تاسو غواړئ چې هر اپلیکیشن ته کوډ ولګوئ، نو هغه تاسو څنګه لګولی سئ؟ نو صرف او صرف تاسو راسئ په هغه اپلیکیشن لاک بټن باندې به کلیک وکړئ، هغه به چې لاک سي. نو ملګرو، دغه کوم گیم چې ولو دغه ما لاک کړئ او دغه رقم ملګرو زه غواړم چې کروم لاک کړمه، نو هغه هم چې لاک سو او دغه رقم ملګرو اوس که تاسو هر شی غواړئ چې لاک یې کړئ، هغه تاسو لاکولی سئ. نو ملګرو، زه فیسبوک هم لاک کوم. دغه درې اپلیکیشنان ما لاک کړو او دغه رقم بیا تاسو راسئ فوټو ته. کله چې ملګرو تاسو فوټو ته راسئ، دغه اپشن به دلته تاسو الاو کړئ، نو دلته بیا تاسو چیش کولی سئ تصویران پټولی سئ. یعنې که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې ستاسو پرسونل تصویران دي، هغه ټوټل تصویران بیا دلته تاسو چیش کولی سئ پټولی سئ. او که چیرته تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ، په ویډیو کې بیا تاسو دلته ملګرو هر رقم ته ویډیوز غواړئ چې پټې کړئ، هغه ویډیوګانې دلته تاسو چیش کولی سئ پټولی سئ. نو زه غواړم چې دا ویډیو پټه کړم، تاسو به صرف په ویډیو باندې کلیک وکړئ او دغه رقم هغه تاسو چیش کړئ ایډ کړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه ایډ کړئ، هغه ویډیوګانې به دلته چیش سي ایډ سي او هغه به دلته پټې سي. او دغه رقم ملګرو ما تاسو ته ویلي وو چې د دې کومه څلورم مین سیټینګ چې ده، نو دغه سیټینګ دا ده. کله چې ملګرو به زه له دې اپلیکیشن څخه وځم، ملګرو ما دې ته کوډ ورکړی ولو چې 1 2 3 4. نو کله چې ملګرو زه 1 2 3 4 ووم، دغه خو به اوس ماته خلاص سي. نو که دا زه چیرې د بل چا له مخه خلاص کړمه، اوس زه غواړم چې یا دغه چې زه د بل چا له مخه خلاص کړم، بیا د هغه سړی نشي کولی چې دغه کوډ په دغه کوډ باندې بیرته د هغه اپلیکیشن چیز کې خلاص کړي. نو د دې لپاره ملګرو تاسو راسئ په دا درې ډاټ نښان باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم بیا تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم تاسو لاک ټایپ ته راسئ. کله چې ملګرو تاسو لاک ټایپ ته رالاست، دغه رقم پین سو، پیټرن سو، هور ان منټ سو، دغه رقم ډیټ ان منت سو، منټ ان ډیټ سو، دغه رقم ډیټ ان منټ سو. اوس که تاسو غواړئ چې د هر شي په ذریعه سره لاک ور ولګوئ، ملګرو زه دغه اوس منټ ان ډیټ په لګوم. کله چې ملګرو بیا زما په موبایل کې هر څو بجې وي، هر څو ټایمینګ وي او دغه رقم هر څو ډیټ وي، بیا کوډ هغه 1 2 3 4 باندې هغه به وي. نو ملګرو بیرته زه له دې اپلیکیشن څخه وځم. کله چې ملګرو زه له دې اپلیکیشن څخه وځم، ما دې ته کوډ ورکړی ولو چې 1 2 3 4. نو کله چې ملګرو زه اوس 1 2 3 4 کې وم، هغه نه خلاصېږي، وایي پین وایي رونګ پین نمبر، کوم پین نمبر چې تاسو ورکړی دی وایي هغه غلط دی. نو که دا اوس تاسو د چا له مخه یو وارې خلاص کړئ، دویم وارې به بیرته د هغه سړي تاسو ته سر نه در خلاصېږي چې دا کوډ خو دغه ولو او اوس څنګه چینج سو. نو ملګرو اوس منټ څو ده؟ نو 42 منټ څه دي، یعنې 42 دی او دغه رقم ډیټ چې نن ده هغه 30 ډیټ ده. نو تاسو به ډیټ هم کې ووایي. کله چې ملګرو تاسو 42 او 30 ډیټ ما کې ووالئ، نو هغه اپلیکیشن بیرته چیز سو، ما ته خلاص سو. کله چې ملګرو دغه کوډ تاسو ته خلاص سو، نو دغه رقم اوس تاسو کولی سئ چې په خپل موبایل کې، یعنې دغه اپلیکیشن ته د منټ او د ډیټ په ذریعه سره، دغه رقم د ډیټ او د منټ په ذریعه سره، دغه رقم د منټ او هور په ذریعه سره، یعنې هر کوډ چې تاسو غواړئ چې ولګوئ، هغه کوډ تاسو لګولی سئ. نو بیا به یو څوک هم نشي کولی چې د دغه اپلیکیشن کوډ چیش کړي خلاص کړي. که چیرې د دغه اپلیکیشن کوډ تاسو د هغه سړي له مخه خلاص کړي، نو هغه سړی به بیا نشي کولی چې بیرته دویم وارې هغه کوډ خلاص کړي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ شوي
ویډیو د سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.